د کربلا واقع مونږ ته دا سبق نه دی پرېښی چې سینې ډبوه او تورې جامې واغونده. د کربلا واقع مونږ ته دا سبق نه دی پرېښی چې په قبرونو باندې اوبه اړوه او ښځې پکې کورونو کې کیرونه پخوي او چاولې پخوي. دا مونږ ته پرېښي نه. د کربلا واقع مونږ ته دا پرېښي دي چې د الله د قانون نه کوم څیز بغاوت کوي هغه مه منه. د ظلم خلاف ودرېږه، ظالم ته مخامخ ودرېږه. دا مونږ ته د کربلا د واقع نه معلومیږي. نو حسین رضی الله تعالی فرمایل زه د یزید سره بیعت نشم کولی ځکه د زما د بابا قانون مات کړی، کوم شریعت چې زما بابا راوړی هغې نه د انکار کړی. یزید ورته بیا جنگ ته تیار شه، جنگ ته تیار شه. کوفي والا ورته وویل وی ته کوفي ته راشه موږ ټول ملګري یو. حسین رضی الله تعالی کوفي ته وغوښتو. دغه علاقې د کوفي چې کوم ګورنر و د هغه نوم ابن زیاد و چې مشهور په ابن مرجانه و. په لاس باندې بیعت پکې وی نه کومه، وی بیا به جنگ ته تیاریږي. حسین رضی الله تعالی فرمایل وی جنگ ته تیار یم، ګناه نشم کولی خو دومره کولی شم چې ځان شهید کولی شم، خو ګناه نشم کولی. حسین رضی الله تعالی چې خیمې ټک والی او ابن زیاد جنگ ته سر وتړو او ځان حملې ته تیار کو، نو کوفي والا ټول د حسین رضی الله تعالی نه واپس شو، ټول ته وتښتېدل. اول یې راغوښتې و او چې کله جنگ جوړېدو حالات جنگ ته ورسېدل، کوفي والا ته ټول ورستي شو. حسین رضی الله تعالی صرف د خپل خاندان سره د 2 کسانو سره پرېښود. 2 کسانو، دا ټول د نبی علیہ السلام د خاندان خلک، دوی پاتې شو. حسین رضی الله تعالی فرمایل اوس یا شهادت ته او یا دغه ظالم ته غاړه کېښودل دي، یا دغه د ګناه قانون قبلول دي. وی نشم کولی، ځان شهید کولی شم، خپل خاندان شهید کولی شم، خو د ګناه په کار کې حصه نشم اغستی. په هر حال خیمې ټکوالی شوې، جنگ شروع شو. د نبی علیه صلات وسلام د خاندان به یو کس تو شهید کېده به او واپس شهید به خیمو خواته راوړو. اوبه پې بندې شوې، د دریاب اوبه یې پې بندې کړې، تږي وو. لویه واقعه ده، ما بیان کړې ده، خو زه ته صرف پس منظر بیانوم. یو د نبی علیه صلات وسلام د خاندان کس به تو شهید کېده به واپس په راوستی شو. په دغې ورځو کې د شاه قاسم کویدن شوي و خو واده یې نه و شوی. او حسین رضی الله تعالی کتل چې دا د نبی علیه السلام چې څومره خاندان دی دا به اوس ټول شهید کېږي، او د شاه قاسم خو کویدن شوي خو واده یې نه دی شوی. نو راشه د مرګ نه د شهادت نه ورله مخکې دا واده م وکړه. اوس ګوره خیمې ټکوالی شوي دي او مخې ته د نبي علیه السلام د خاندان شهیدان پراته دي، د هغوی کټ شوي سرونه پراته دي. حسین رضی الله تعالی فرمایل وی دا واده کول هم سنت دي، راځئ چې دا سنت په دې ټایم کې ژوندي کړو، راځئ چې دا په دې ټایم کې ژوندي کړو. نو شاه قاسم په یو خیمه کې دی او کور والی په بله خیمه کې ده، او واده یې وشو، خپلې د ده خیمې ته یې راوستله. او چې راوسته نو ناویانو له خلک نکریز ږدي که نه. نو حسین رضی الله تعالی فرمایل د نبی علیه صلات وسلام د خاندان چې کومې وینې دي، د شهیدانو چې کومې وینې دي، دا ورته په منګلو باندې ولګول. نکریزه خو دلته نشته، خو د جنگ میدان دی، نکریزه شته دی نه. وی د شهیدانو وینې دي خو لاس سور کول غواړي، نو وی د ناوې لاسونه په وینو باندې سره کړي. نو د شاه قاسم د ناوې لاسونه د نبی علیه صلات وسلام د خاندان په وینو باندې سره کړی شو، او شاه قاسم له یې ناوې راوسته. لومبۍ شپه ده، شاه قاسم د خپلې ناوې سره دی په خیمه کې، د بار نه ورته اواز وشو، وی شاه قاسمه د جنگ خو ستا نمبر دی، یو تن وځي او شهید کېږي، خو ستا نمبر دی جنگ ته د وتلو. شاه قاسم اسلحه واچوله، دکه شانتې بیبي پرېښوده، بیبي ورسره سلام یې وکړو، په جړا شوه، ورته رخصت یې کړو. او چې شاه قاسم لاړ جنګېده لږ ټایم تېر نه و چې د هغه کټ شوی سر د هغه خیمې مخې ته کېښودی شو. ناوې راوړه، د خپل خاوند هغه کټ شوی سر یې راواغستو، په لاسونو کې ونیو. دومره ظلم شوی، دومره حد درجې ظلم شوی. په دې کې د علي اکبر نمبر راغی، اواز ورته وشو، حسین رضی الله تعالی ورته اواز وکړو علي اکبر ستا نمبر دی د جنگ. علماو لیکلي دي وی علي اکبر ته الله تبارک وتعالی ډېر عجیبه حسن ورکړی و، انتهایی حسن یې ورته ورکړی و. د جنگ چې کوم میدان و په هغې کې به ټول خلک د ده د حسن په تماشه باندې. علي اکبر اسلحه واچوله،
توره راواغسته او میدان ته ووتو جنګېدو حتی در دې پورې چې د علي اکبر نم هغې ظالمانو سر ووه هغه ښایسته حسن هغه کټ شوي سر هغه راوړی شو د نبي علیه صلات وسلام د خاندان د خیمو مخې ته کېښود د حسین رضی الله تعالی نمبر راغی 10 محرم